أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلومات وبارك وسلم وصلي عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة يلهمنا اللهم ربي زدني علما ثم إذا تعارض الدليلان عند المجتهد دغه سبب شروع کیدونه مخکې یو څو خبرې به طور تمهید ځان سره نوٹ کو سکله دو دلیلونو په منځ کې مقابله راشي تعارض راشي دو دلیلونو په منځ کې نو اول کار به څه کوي اول کار به دا کوي چې د دې تاریخونه به معلومه اول دلیل دویم دلیل د تاریخ په معلومه څه کم یو آیت مخکې نازل شوه کم یو آیت وروسته نازل شوه زمانہ به معلومه تاریخ نو څه کم مقدمو هغه منسوخ کم مؤخر هغه ناسخ کم مخکینه آیت ته مخکې نازل شوه لکه مثلا یو آیت ته هغه دویمه هجری کې نازل شوه دغه بل آیت ته معلومات وکړلو یره دا خو 5مه هجری کې نازل شوه نو بس دغه 5مه هجری ولا آیت دا ناسخ هغه بل منسوخ اندرنګ احادیثو کې هم د قشانته ځا حدیث دوا راغلو تعارض ورکې راغلو یره دغه فرمان دغه صحابي نقل کړو دویمه هجری کې او دغه فرمان دا د 5مه شپږمه هجری ولا نو اول منسوخ دغه مؤخر دا ناسخ اوس دویم کار کچرته تا ته د دې زمانه معلومات نه کیږي تا ته زمانہ تاریخ دا معلوم نه دی نو بیا به ته دا کوي راجح اور مرجوح ته وګوري یعنی څلورو دلایل ته وګوري د صحابه کرامو عمل ته وګوري نو هغه کې به تا ته څه د پته ولګي چې یاره دا راجح دی دا مرجوح دی نو راجح په ور کې راواخلې مرجوح په پرېږدي چې هغه آیت وي او کا حدیث وي دوا شو دریم څکله ته زمانہ هم نشي معلومه وله راجح اور مرجوح پته هم نه لګي نو بیا دریم صورت جمع اور تطبیق ولده دریم صورت څه ولده جمع اور تطبیق ولده صحیح جمع اور تطبیق څه مطلب یعنی داسې طریقې سره عمل وکا چې په دواړو باندې عمل راشي په دواړو باندې عمل راشي صحیح شو دې طریقې سره عمل جمع اور تطبیق لکه احناف حضرات ډېرو کې تاسو ته مخکې مسائل تیر شوي دي کنه مثالونه ځکه کې احناف جمع او تطبیق کړی دي څلورم ستاتې زمانہ هم نه معلومیږي راجح اور مرجوح پته هم نه لګي او جمع او تطبیق هم نشي کولای نو اوس که چرته دغه تعارض د دوه آیتونو په منځ کې وو نو اوس په حدیث طرف ته لاړ شي څه شي طرف ته بلاړ شي حدیث طرف ته بلاړ شي اور که چرته دغه تعارض دوه حدیثونو په منځ کې وو دوه حدیثونو په منځ کې نو بیا حدیث نه لاندې درجه هغه د قیاس دی څه شي دی قیاس دی نو بیا به قیاس طرف ته لاړ شي صحیح شو یا قیاس نه مخکې اصل کې مو احناف په نسبت باندې دغه کتاب کې یمیل الی آثار الصحابه والقیاس الصحیح قول د صحابي اور قیاس دای په یو ځای باندې جمع کړی دي او دا خبره ته د سینکا چې دوه آیتونو په منځ کې تعارض راشي نو بیا به چا طرف ته لاړ شي حدیث ته دوه حدیثونو په منځ کې تعارض راځي نو بیا به لاړ شي قول صحابي طرف ته صحیح شو او قول د صحابي د تمیلاو نشو نو بیا به قیاس طرف ته لاړ شي صحیح شو نو دا څلور درجې دي څلور مرتبه دي څلور طریقې دي اوس خبیا چرتا قیاس کې تعارض راغلو قیاس کې نو قیاس نه خلاندې مرتبه بلشتانه کنه
قیاس و اخیری مرتبه دی نو لہذا بس دغه قیاس دی دی کې به تحری وکي څه کم تا عقل ته برابر راغلو نګدو راغلو بس هغه باندې به ته عمل وکي پوه شئ په خبره ثم اذا تعارض دلیلان څه کله معارضه راشي مقابله راشي دوه دلیلونو په منځ کې عند المجتهد څخه څه کوي فإن كان تعارض کچرتوی دغه تعارض بین الآیتین دو آیتونو په منځ کې یمیل الى السنه نو مایل کیږي به دغه مجتهد سنت ته یعنی حدیث ته وان كان بین السنتین او کچرتوی دغه تعارض دو حدیثونو په منځ کې یمیل الى آثار الصحابه نو دغه مایل کیږي آثار د صحابه ته والقياس الصحيح اور قياس صحیح طرف ته خو قول صحابی دور سوالی کو قول صحابی مقدم ہے قیاس پر قول صحابی راجح ہے قیاس پر قول صحابی مقدم ہے قیاس پر قول صحابی راجح ہے قیاس پر صحیح ثم اذا تعارض القياسان بکچرت تعارض رشید وہ قیاسونو په منځ کې عند المجتهد يتحرى ندغ بالتحري کوي بیا ويعمل باحدهما اور عمل بکیدا د دوړو قیاسونو کې په یو قیاس باندې وزناقت لیکلی ولا يسقطان بالتعارض د دواړه ساقطیږي نه په تعارض سره صحیح حدیثونو کې خودواړه حدیثونه بیا مونږ پرېږ دولو کنه مونږ خلاړو قول صحابي ته قیاس ته صحیح اندرنګ دوه آیتونو باندې عمل نه کید هغه نه لاندې درجه حدیث ته مونږ بیا لاړو حدیث ته او قیاس نه خلاړي مرتبه شته نه صدا ساقط کې نو بیا به دغه اندی قیاس باندې به عمل کوي پوه شئ په خبره لانه ذکا ليس دون القياس نشته د کم ليس معنا نه نشته د دون معنا کم نشته د کم القياس د قياس نه دلیل څه شي نشته دلیل شرعي يصوار الیه څنګه طرف ته ضرورت وکړل شي وعلى هذا قلنا بنا بر دې باندې مونږ یو اذا كان مع المسافر اناءان څه کله مسافر سره دوا لوخي وي طاهر ونجس یعنی دوا لوخي وي معنا دا چې دوا لوخي وبوي ورسره یو پاک ته او یو ناجس ته دا نجسون ټکه دی ښا ونجسون لا يتحرى بينهما بل يتيمم دا به دې کې تحری نه کوي چې کم یو لوخه دا به پاک وي او کم به ناپاک وي سوچونه فکرونه به نه کوي بس بل يتيمم تيمم به کوي ولی ځکه د دې کې اوس پاس دلیل شرعي موجود دی صحیح شو دا اوس قیاس دی کنه قیاس نه بر مرتبه هغه د دلیل شرعي ولده او دلیل شرعي د دې کې څه شه دی فإن لم تجدوا ماء فتيمموا بس کچرته تاسو نموند اوبه تیمم وکړو نو اوس تیمم مرتبه د قیاس نه اوچته دی ځکه دا دلیل شرعي دی آیت دی نو لہذا دغه ځکه به مستقبل عقل نه ټسه بلکې تیمم ته ورشي خو شي اوس ګوره دا خو دوه شیزونو کې لانجا شو د تا شک شو نو که پاسه دلیل شرعي موجود وو نو به دا قیاس په نه کوي دلیل شرعي ته به ورځي اوس که دلیل شرعي نه نو اندې کې لکه ما ته اوبو څښنو ولا مثال درکو نو د کپړې ولا مثال درکوي چې د دې کې دلیل شرعي نشته نو دغه قیاس پکې قیاس نه لاندې هم نه څه دا به پرېږدي هم نه ولو کان معه ثوبان اوس که چېرته یو سړی دی هغه سره دوې کپړې دي ښه طاهر و نجس یوه ورسره پاکه دی او یوه ورسره ناپاکه دی نو یتحرى بینهما تحری به کوي په منځ د دوو کپړو کې څه کومه یوه کپړه پاکه دی کومه ناپاکه دی لأن للماء بدلا او د دې کې به تحری ولې کوي ګوره چې اوبو دپاره بدل شته وهو التراب څه هغه څه شی دی خټه دی وليس للثوب اور کپړې دپاره نشته بدل یصوار الیه څه هغه طرف ته ضرورت نو او کپړو کې به تحری کوي ځکه د کپړې والا بدل بل شته بربند خو مونږ جایز نه دی بربند خو مونږ جایز نه دی نو لہذا څه کله بدل نشته نو اوس اندې کې به ته تحری کوي پوه شوې فثبت بهذا اوس خطا سو هغه مسله اوریدلې وي چې یاره بربند خو مونږ کولی شي څه کله سړي سره کپړې نه وي مونږ به نه پرېږدي مونږ به کوي خو هغه صورت کې چې هغه بیخي در سره کپړې نه وي صحیح شوه یا کپړې در سره وي خو بالکل نجس وي تا ته پته یې چې دام نجسه دی دام نجسه دی تی کې تا شک نه وي چې یا کېدای شي دا پاکه هغه کې صورت کې چې دوې کپړې وي یوه طاهره یوه نجسه هغه کې به ته تحری کوي
او څه کله دواړه د سره نه پاکوي یقین وي در سره هغه صورت کې بیا بربړ مونږ کول دي مونږ پرې خودل نشته او بیا د شریعت هغه ته طریقې خودلې دي کنه چې بیا په ناستې کې بیا په ولاړې ونه کې ها فثبت بهذا ان العمل بالرأي پس ثابت شول د سره فثبت بهذا د سره ثابت شول څه شي ثابت شو ان العمل بالرأي چې بشک عمل کول پرای باندې انما خبره داري پخا خبره داري یکونو سوي به دغه عمل بالرأي کله بوي عند انعدام دلیل سواه په وخت نشتوالي د دلیل کې داسې دلیل سواه چې هغه علاوه ده دغه رأي نه وي شرعن صحیح شو یعنی کله چې شرعن یو دلیل دغه رأي نه علاوه نه وي نو بیا به پر رأي باندې عمل کولی شي او چې کله دلیل وي نو بیا به په دلیل باندې لکه څرنګه پاسه تیمم ولا دلته بیان شو مثلا ثم اذا تحرى بیا به کله چې دا تحری وکي دو کپړو په منځ کې ګوره اوس دته بل خبره ده کوي ها تحری په دوا قسمه باندې یو د تحری محض یو د تحری مؤکد بالعمل یو د تحری محض یو د تحری مؤکد بالعمل تحری محض خدا دې بس محض تحری تا وکا او تحری مؤکد بالعمل داري چې تا تحری وکړه او بیا د خپل عمل سره دا تحری په خاکا لکه ګوره مسپخین منځه وخت ته سره دوی کپړې دي دوی جوړې دي او شرط شو دي کې یو نه پاکه دي و پاکه دي تحری د وخت چې دغه جوړه ده پاکه دي دا نه پاکه دي دا پاکه دي نو اوس دغه پاکي سره تا مونږ وکړل مسپخین اوس مازدیګر وخت راغلو نو مازدیګر وخت کې تا تحری دا وخت سوچته دراوي یاره دا کپڑا بنا پاکوي دا بل به پاکوي صحیح شو نو اوس دغه تحری محض دی دغه دویمه کومه تحری تا وخت د تحری محض دی هغه بل تحری مؤکد بالعمل وا چې مثلا یو د سپیره جوړا دی یو د شنا جوړا دی هغه سپینی جوړی سره تا مونږ وکړلو هغه تحری مؤکد بالعمل دی او دغه شنی جوړی باندې تا رای رسی تا تحری وکړله چیرې دا به پاکوي دا تحری محض دی نو اوس دغه تحری مؤکد بالعمل دا تی تحری محض سره باطلیږي نه اوس مزدیګار مون دا به تشنی جوړې سره نه کوي بلکې دا به ته سپینی جوړې سره کوي اگر که اوس ته ذهن ته رسي چې یاره هغه به نه پاکوي دا به پاکوي نه بس هغه تحری اوس عمل سره پاکه شوي دی هغه جوړه بس د تا والا پاکه شمار دی اوس هغې جوړې سره به مونځ کوي په علمان مونږ صاحب د ضروري مسالې دي ښه بیا چې توی نه خپله به جوړې نه میلوېږي سوچ خود برابر دی که ها حاجی ثم اذا تحرى بیا چې کله دی تحری وکړله دوو کپړو په منځ کې وتأکد تحریه اور مؤکد کړله دی تحری خپله بالعمل په عمل سره نو ګوره لا ينتقض ذلك نه متیږي نه ختم کیږي دغه تحری کومه تحری مؤکد بلا عمل چشي سره بمجرد تحری په مجرد محض تحری سره بمجرد تحری حاجی اوس ګوره ته ما کوم مثال درکو کنه هغه مثال د کتاب ولا بیان کړي و بیانه بیان د دې فيما په هغه کې دی اذا تحرى بين الثوبين څکله دي تحری وک په مند دوه کپړو کې وصل الظهر منځ وک مسبخین بیا خدیمه یوی د دې دواړو سره ثم وقع تحریه بیا واکش و تحری د دي عند العصر په وخت مازدیګر على الثوب الاخر په بل کپړې باندې لا يجوز له نجائز نه د دې لپاره اندا خبره يصلي العصر بالاخر سمون وک مازدیګر هغه بل کپړې سره تمارته ویل شنا کپړه دی وا سپینا کپړه نو د شنه کپړو کې مون لأن الأول تأكد بالعمل ځکه دغه اوله تحری د پخا شوي د عمل سره بالعمل سمنه بأداء الصلاة فيه نو فلا يبطل نباتلیږي دغه تحری اول بمجرد تحری په محض تحری هغه دویم سره وهذا بخلاف اوس د تیای څګوره کم یو شی د سیوی چې هغه د انتقال احتمال لري د بدلیدو احتمال لري نو هغه کې بیا تحری محض تحری مؤکد بالعمل دا بتلول شي اوس ګوره کپڑا دی اوس یو کپڑا ته تحری وکړه نجس دی هغه سره د عمل وکړلو بیا د بل نه ویل چې دا به پاکوي
هغه به نجسه وي. نو اوس ګوره څه کله یوه کپړه نجسه شوه، اوس د دې نجاست د بلې ته خو نشي منتقل کېدلی، منتقل کېدلی شي. یوه کپړه پاکه دی، بله کپړه ناپاکه دی، نو دې پاکوالی دا خو ناپاکې کپړې ته نشي منتقل کېدلی. هغه ناپاکه کپړه د پاکه شي او پاکه د ناپاکه شي، دې کې انتقال نشي راتلی. نو دې وجې نه هغه کې تحریه محض، تحریه مؤکد بالعمل باطلولی نشي، ځکه هغه کې انتقال نه راځي نجاست کې. اوس درته یو مثال څه که چېرته داسې یو شی وي، داسې یو عمل کې تحري وي چې هغه کې انتقال راتللی شي، نو بیا تحریه محض هغه به تحریه مؤکده بالعمل باطلولی شي. لکه هغه دپاره مثال اوس قبلې کې ته تحري کوي، ته اوس په منځه باندې ودرېدلې، یو رکعت وکړلو، یاره قبله به دې طرف ته وي. یو رکعت څه وکړو، سجده د ولګوله، پارتلې، بیا د تحري وکړه، یاره دې طرف ته به قبله نه وي، کېدای شي دې بل طرف ته وي. نو بل طرف ته د دویم رکعت وکړو، هغه کې د تحري وکړه، یاره دې بل طرف ته به وي، نو بل طرف ته وکړه. څلورو واړو طرف ته تاو شه، شپږو ته تویدی شي، شپږو ته تاو شه، پوه شوې، نیمې کې. نو دا تحریه محض، تحریه مؤکد بالعمل دا باطلوي. ولې؟ ځکه قبله دی، قبلې کې انتقال راتللی شي. څه قبلې کې انتقال راغلی دی که نه؟ څنګه انتقال راغلی؟ اول پیغمبر علیه السلام بیت الله شریف ته لمونځ کول، څه کله مدینې منورې ته لاړو بیت المقدس ته یې لمونځ کول، څه کله بیت المقدس کې 14 میاشتې لمونځ یې وکړو، نو بیا الله تعالی د طرف نه حکم راغلو فولي وجهک شطر المسجد الحرام، منځ دوران کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام 2 رکعته لمونځ بیت المقدس طرف ته کړی دی او 2 رکعته لمونځ یې بیت الله شریف ته کړی. الله د تاسو ته هغه مسجد قبلتین وښیي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ماسپښین منځه کې لاړو د یو بیمار پوښتنې ته، یوه زنانه صحابیه و مشره، هغه پوښتنې ته لاړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره 10 صحابه کرام عشره مبشره څه کم ورته یایي، ابوبکر، عمر، عثمان و علي، نور صحابه کرام، د 10 صحابه کرام ورسره ماسپښین منځه وقتو، دې کې څه مونځ یې کول، نو 2 رکعته بیت المقدس طرف ته یې وکړلو. منځه دوران کې الله تعالی ورته حکم وکړو فولي وجهک شطر المسجد الحرام. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ تاو کړو. اوس دغه مخ تاولو ولا کیفیتونه محدثین حضرات بیانوي، دور حدیث کې به د سبقونه درته راشي چې هغه کیفیت څه. یوه طریقه یې څه دا وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه صحابه خو 10 کسانو دا ولاړو، نو پیغمبر علیه السلام د 2یم رکعت بعد داسې لاړلو، داسې او داسې راتاو شو صحابهونه دې طرف ته، او دا بالکل مسجد قبلتین الله دې تاسو ته درتا کړي، الله دې موږ ته بار بار راتا کړي، نو الله مو دونه محرومه ما کړي. نو دا داسې دی که نه چې بالکل داسې لږ رڅ ګڅ نه دي، ښه چې داسې و داسې بالکل دا آمنې سامنې دي. یعنی مسجد قبلتین کې څه ودرې که نه، مثلا دغه دیوال دی، دې طرف ته بیت المقدس دی او دې طرف ته بیت الله شریف دی، بالکل چټ مخ ته ورته کېږي. چې بیت المقدس ته مخ کې نو بیت الله شریف ته چټ کېږي، بیت الله شریف ته مخ کې بیت المقدس ته د چټ کېږي. دا شی نبی علیه الصلاة والسلام داسې لاړلو، ګول راتاو شو، د جې ودرېدلو، بیت الله شریف ته مخ کړ. نو دې کې صحابه کرامو هم داسې راتاو شو ډایرکټ. او یا بله دا چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه صحابه کرامو منځ کې ځای وکړو، دغه ځای کې لاړو، بیت الله شریف ته مخ کو، صحابه کرام ورپسې تاو شو. او دریم دا یی چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپل ځای باندې راتاو شو، ودرېدل، پیغمبر علیه السلام دځې کې شو، صحابه کرام مخونه خپل شو، صحابه کرام مخکې شو، نبی علیه السلام وروسته شو، لکه څرنګه هغه وروسته افسر وروسته روان وي که نه، سپایان ځانه مخکې دغه صورت. او یا څه کومه د داسې شوي څلورم صورت دا نبي علیه السلام څه مخ راتاو کړو، نو صحابه کرام داسې راتاو شو او نبي علیه الصلاة والسلام ته وروسته ودرېدلو. اوس کله مونځ وشو 2 رکعته بیت المقدس ته او 2 رکعته بیت الله شریف ته، نو دې کې صحابه کرامو بغیر د څه چون چورانه، یعنی دا یې ونه ویلو چې هلکه ولې منځه د بعد پوښتنه وکړو چې څه چال و څه چال نه و، دا ډایرکټ داسې راتاو شوې د څه چال و، نه، صحابه کرامو بغیر چون چرانه هیڅ خبره نه، نبی علیه السلام څرنګه عمل صحابه و داسې عمل. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوی نه دومره خوشحاله شو، دومره خوشحاله چې بعد د قبلې ولا خبرې خو بعد کې کېږي، څرنګه چې سلام پرخولی دی
لکه مونږ یو اللهم انت السلام ومنک السلام. پیغمبر علیه السلام منځ کې دغه صحابهو نه دومره خوشحال شو که نه چې کله یې مخ راتاو کو نو یو صحابي ته یی ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، طلحه فی الجنه، عبید الله فی الجنه، عبد الرحمن بن عوف فی الجنه، سعید فی الجنه، زبیر فی الجنه. سوره شو نو دغه لس صحابه کرام دي کنه. نو دا صحابه کرامو ته یو صحابي ته پیغمبر علیه السلام د جنت ولا زیره ورکړو د دې کامل تابعداري. نو بدغه محدثینو دغه صحابه کرام عشره مبشره بالجنه سره مسما کو دي ته د نوم د محدثینو ورکړه عشره مبشره بالجنه. نو به هر حال خبره دا کوله چې قبله کې انتقال رسی صحیح دی. چې کله دا انتقال قبله‌ای کنه نو لہذا دي کې تحریم محض تحریم مؤکد بالعمل دا باطل ولشي. وهذا بخلافه او دا خلاف ما ده هغه دي اذا تحرف القبلة تاغه تحریو کې په قبله کې ثم تبدل رايه بیا بدل شي رایه ده هغه ووقع تحريه اور واقع شي تحرید دغه منسکون کې على جهه اخرى بل جهه باندې توجه الیه نو دا د متوجه شي هغه طرف ته. لأن القبلة ولي ځکه قبله مما ده هغه نه دي يحتمل الانتقال صدا احتمال د انتقال لري. فامكن نقل الحكم دا انتقال احتمال هم لري اور ان امکان د نقل د حکم هم لري. ځکه پیغام اوس انتقال احتمال دسی لري کنه لکه ګوره اوس تاسو د الله تعالی بوزي څکله بیت الله شریف کې وکنه نو الته کې حکم څه شه دي چې عین کعبه ته بمسکه عین کعبه ته بالکل مخامخ الله د متبهر بار نصیب کې ډیر خوان کې نو چې عین بیت الله شریف ته کله مونږ کوي نو الته کې څه وي نو دا حکم دی بالکل خپل د خپل نه کی. اوس کله هغه نه غایب ویل که اوس مونږ او تاسو دلته کیو نو اوس مونږ عین بیت الله ته مونږ نشو کولای عین کعبه ته کولای شو ځکه چې لګ لري کېږي ډیر فرق راځي. نو اوس مونږ ته حکم د جهاد ولري مونږ ته حکم د جهاد ولري بس جهت کعبه طرف ته مونږ کوا صحیح شولا لکه اوس موږ له قبله بس دي طرف ته یی کنه نو دا به نه د ضروري نه چې لکر خراکاږي اغه دی بیت الله شریف ورته د سیده شي کچرته سیده شو خو صحیح دی که سیده نشو نو بس جهت کعبه صحیح شو کله دی وجنه د نیت کې یی کنه په طرف مده کعبه شریفه عین کعبه خو نه نو ګوره دا هم یعنی دا منتقل کیږي هم اور حکم هم څه پهلا الله تعالی حکم څه شو بیت المقدس بیا بیت الله شریف فهم کنه نو حکم بمنزله نسخ النص دا په منزله ده نسخ د نص دی یعنی چې اول حکم شو دویم حکم شو نو دغه دویم حکم دا ناسخ اول حکم منسوخ. هذا مسائل الجامع الكبير في تكبيرات العيدين د دې کې والا دي نو بنا بر دی باندې مسائل د جامع کبیر دي په تکبیرات العید په تکبیرات د عید کې ګوره تکبیرات د عید کې نو دغه ځکه هم تحری دا کول شي ځکه چې دا اوس د حکم ول مثال دی چې حکم بدلیدل شي لکه اوس ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول دی چې شپږ زائد تکبیرات دي شپږ. ابن عباس رضی الله عنهما قول دی چې لس زائد تکبیرات دي پنځه یو رکعت کې پنځه بل رکعت کې. ابن مسعود رضی الله درې یو رکعت کې درې بل رکعت کې. زمونږ احناف حضرات د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول باندې عمل کوي. نو یو کس ته منځ کې ودرېدل ومونږ ګوره مو احناف د خپل مو احناف یو مو امام صاحب رحمت الله تعالی ابن مسعود رضی الله عنه قول ته ترجیح ورکړي نو هغه سره ډېر دلایل دي ښه نو خدا دې چې یو مجتهد دی نو هغه درې رکعات یو رکعت وکړو درې تکبیرونه وکړو څه کله دویم ته پارتل نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول ته هغه سره ډېر ترجیحات زړه کې پیدا شو یره دا کول راځي دي دا راځي نو لہذا اوس دویم رکعت کې بیا هغه څو تکبیرونه کوي پنځه به کوي څو به کوي ګوره یو کې درې وکړو د دویم کې پنځه وکړو. دا امام محمد رحمت الله مسله ذکر کړي وتبدل رأي العبد اور تبدیلی دل د رائے د بندا په دغه کې کما عرفه لکه څنګه پیژندلی شوی دی یعنی پیژندلی شوی دی په فروعي مسایلو کې رائے بدلیدل شي کنه نو دا مسله صحیح شو.